مبارک باشه. لایزال سیستم په پاک او سپېڅلې نامه ستاسو ملي تلویزیون د ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه نړۍ مننه. خوشبختانه غزني ولایت کې موږ نن چې افتتاح لرو 2 ترانسفارمره دي چې یو د حکیم صاحب د شهرک ترانسفارمر ده چې 400 کیلو ولټ امپیره ظرفیت لري چې تقریبا تر 350 کورونو پورې کولی شي برېښنا ورسوي و خلکو ته. او دوم ترانسفارمر مو د حوزوي روغتون ده چې هغه هم تقریبا 400 کیلو ولټ امپیره ظرفیت لري. نو دا نننی افتتاح چې اوس موجود یو په شهرک حکیم صاحب کې د دې د بودیجې تقریبا 10 میلیونه افغانۍ وي چې په هغو کې 8 میلیونه افغانۍ خپله د شهرک خلکو او 2 میلیونه د تطبیق د پروژې هغه برېښنا شرکت له طریقې